بسم الله الرحمن الرحیم. تیره ورځ موږ او تاسې په کومو موضوعګانو باندې خبرې وکړلې؟ په اف اس ام او رولز باندې. په دې پوه شولو چې اف اس ام او رول 15 دانې څه شي دي؟ رول دي. او د دې رول نه موږ او تاسې سکیما ماسټر رول تشریح کړه چې سکیما ماسټر رول څه وظیفه لري او د څه دپاره استعمالیږي. مشکل خو نه لري. سکیما ماسټر رول موږ ویلې چې د سکیما د اپډیټ کولو مسؤلیت او د هغه د ریپلیکیټ کولو مسؤلیت په غاړه لري. اوس دویم رول چې موږ تاسو سره په اف اس ام او رول کې وجود لري هغه د ډومین نیمینګ ماسټر. کوم یو ده؟ ډومین نیمینګ ماسټر. اوس ګورو مشکل نه ده، دا براوه ها. اوس راځو د ډومین نیمینګ ماسټر رول ته. دا خو پوه شو چې کوم ځای کې ډیفالټ پلیسمنټ ته دوی شوی د څه دي؟ سکیما ماسټر باندې مو رسیدو. دویم رول موږ سره د ډومین نیمینګ ماسټر. ډومین نیمینګ ماسټر څه کار کوي؟ ریسپانسیبل فار چینجز ټو کنفیګریشن نیمینګ کنټیکس. دا څه وظیفه لري؟ نوم کې چې کوم تغییرات راځي یا د نیم کنفیګریشن مسؤلیت د چا سره ده؟ د ډومین نیمینګ ماسټر سره ده. لکه څنګه په څه معنا باندې؟ اوس ګوره هغه شکل چې پرون موږ جوړ کړی و د څه په نوم باندې و؟ یاد ته مو پاتې ده که نه؟ دا وکنه. اوس ګوره دغه شکل مونږ لرو. عزیزي په نوم باندې یو ډومین لرو که نه لرو؟ دې کې یو سرور ده. څو دانې رول دي په دې کې؟ 15 واړه ټول دي. اوس کله چې موږ او تاسې راځو یو بل ډومین زه غواړم اډ کم، دې عزیزي سره غواړم زه څه وکم؟ یو بل ډومین اډ کمه په لغمان کې. نو راځو دلته لیکم یو ډومین اډ کومه. اوس دغه ډومین ته چې زه نوم ورکوم، ښه نوم ورکوم فرض مثلا لغمان ډاټ عزیزي ډاټ کام. دا نوم دی یو ځل ګوري. دا نوم چېرته رجسټر کیږي؟ هغه مسؤلیت دا د چا ده؟ د ډومین نیمینګ ماسټر ده. د ډومین نیمینګ ماسټر رول وظیفه څه شی ده؟ دغه ډومین ته څه کوي؟ نوم ورکوي. ښه څه کوي؟ ډومین ته نوم ورکوي. دغه ډومین چې موږ جوړ کړو، اوس ګوره بل ډومین جوړو. بل ډومین هم چې جوړو هغه هم چې د نوم تقاضا کوي، نوم چېرته ویریفای کیږي؟ هغه ځای کې چې هلته ډومین نیمینګ ماسټر رول انسټال ده. یعنی په دغه کمپیوټر کې د یو ځل ګوري چې دغه نوم خو به ثبت نه وي، په دې نوم باندې بل شته که نشته ده، آیا اویلیبل ده که نه ده. ډومین نیمینګ ماسټر دغه د نوم ویلیډیشن کوي چې دا شته یا نشته. دته چې دا نوم ورکه دغه تغییرات ریپلیکیټ کوي. دته هم وایي چې اوس موږ یو بل ډومین هم لرو د لغمان ډاټ عزیزي ډاټ کام په نوم باندې. دته هم وایي دا ټول ریپلیکیټ کوي هم او ډومین ته څه کوي؟ نوم ورکوي. که دا موږ ډیلیټ کو، دلته دغه ډومین له منځه لاړه. دا ډومین څه وشو؟ له منځه لاړه. موږ لغمان کې یو اداره د ډومین درلوده، هغه مو څه وکړه؟ له منځه مو بوتله. اوس دا خو باید له دې فورست نه ډیلیټ شي که نه دا نوم؟ مخکې خو د لغمان ډاټ کام عزیزي ډاټ کام. اوس دا نوم ډومین نیمینګ ماسټر رول څه کار کوي؟ دغه نوم له دې ځای نه ډیلیټوي او ټولو ته دا ریپلیکیشن کوي چې دغه ډومین نور وجود نه لري. دا مسؤلیت د دې د ګوره اډینګ اینډ ریمووینګ ډومین. د یو ډومین اډ کول او د ریموو کولو په وخت کې څه شی کار کوي؟ ډومین نیمینګ ماسټر ده چې دا کار کوي. اډینګ اینډ ریمووینګ کراس ریفرنس ټو ډومین ان ایکسټرنل ډایرکټریز افټر اپډیټ ریپلیکیټ ټو ادر ډومین. لکه مخکې مې هلته درته ویلې، پوه شوې چې دا ډومین ته نوم ورکوي او د ډومین نوم بیرته څه کوي؟ له منځه وړي. اوس دغه دلته وجود لري که دې کې ډومین نیمینګ ماسټر شته. که سکیما ماسټر نه وي، کفایت الله څه کېږي؟ دغه سکیما ماسټر دې سرور نه ختم شو. اوس به څه کار کیږي موږ په نیټورک کې؟ مشکل نشته. خی ولې پروت ده دا سکیما ماسټر؟ د سکیما د اپډیټ کولو یعنی کمیونیکیشن کې کوم مشکل نه ورکړي. ته نه پوهېږې چې سکیما ماسټر دې اوس جوړ ده که خراب ده، کار کوي که نه کوي، ځکه دا صرف د سکیما د اپډیټ کولو دپاره ده. ډومین نیمینګ ماسټر رول که نه وي، دا به بیا څه کیږي؟ که دا رول ډاون شو، آفرین، نوی ډومین به ته نشي اډ کولی. ښه ځکه نوی ډومین خو به نوم غواړي او نوم دپاره به داسې یو رول نه وي چې هغه دته څه وکړي؟ نوم کنفیګر کړي. نو بیا به یو نوی ډومین نشي اډ کولی. بل یو جوړ شوی ډومین به له منځه نشي وړلی که دا ډاون شو. او که دا موږ سره سنګل ډومین وي، لکه دلته چې موږ دا ډومین لرو عزیزي ډاټ کام چې موږ جوړ کړی و، په دې کې که دا سکیما هم ډاون شي موږ ته پته نه لګېږي، او که ډومین نیمینګ ماسټر هم ډاون شي موږ ته پته نه لګېږي. ځکه که موږ هغه وخت کې به موږ ته دا معلومات کېږي چې دا کار نه کوي کله چې موږ او تاسې یو نوی ډومین اډ کوو او نه کېږي. نو دا د ډومین نیمینګ ماسټر وظیفه دا ده. اف ان اویلیبل کن ناٹ اډ اور ریموو ډومین. که چیرې ډومین نیمینګ ماسټر رول نه اوسېږي نو تاسې یو نوی ډومین نشئ اډ کولی، یا یو موجوده ډومین
لمنځه نشي وړلی ښه. ډومین نیمینګ ماسټر مسټ آلسو بی ا ګلوبل کټالاګ سرور. ډومین نیمینګ ماسټر چې دا هغه به جی سی یا ګلوبل کټالاګ سرور هم وي ښه. may be unnecessary in a single domain forest. مونږ ویلې چې دغه رول په یو سنگل ډومین فورست کې چې دا بیا ضروري نه ده، کوي کنه وي موږ ته فرق نه کوي ښه. نو په دې موضوع رسیدو کنه ډومین نیمینګ ماسټر باندې. بل موږ سره دا آر آی ډي ماسټر ده. چې شي نه آر آی ډي ماسټر. آر آی ډي ماسټر موږ تاسو ویلې چې ریلیټیو آیډنټیفایر ماسټر. څنګه کفایت الله خو ویل چې دروسته ریلیټیو آیډنټیفایر ماسټر دا چې شي کوي ښه. Object example user and groups each have a unique security identifier. مخکې دې چې دې خبره ته لاړ شو ګوره ښه. هر څه په دنیا کې په څه شي پیژندل کیږي؟ نوم باندې. ما ته سبا ته یو سړی وایي کفایت الله نه راځي نوم نه آی ډي نمبر باندې یونیکلی چې آیډنټیفیکیشن کوي. اوس ته یو جرم کوي تا به په څه باندې پیژنې؟ نمبر د تذکرې باندې آیډنټیفیکیشن باندې یونیک شي کنه. په افغانستان کې ته ژوند کوي دلته په څه باندې پیژندل کیږي؟ نمبر د تذکرې باندې. پانتون کې ته په څه شي پیژندل کیږي؟ خپل د پانتون په آی ډي نمبر باندې دی. ته یو خارج ملک ته ځې هلته په څه شي پیژندل کیږي؟ پاسپورت نمبر نه دی. پوه شوې؟ اوس دغه ابجیکټونه چې موږ سره دي په اکټیو ډایرکټري کې ښه. په اکټیو ډایرکټري کې څه شی وجود لري؟ ابجیکټس دي. د اکټیو ډایرکټري د یو دوه درې ابجیکټو نوم واخله فرمان. اکټیو ډایرکټري کې یو دوه رقم ته ابجیکټو نومونه واخله. کم کم ابجیکټ دی اکټیو ډایرکټري کې؟ اکټیو ډایرکټري کې څه شی؟ اکټیو ډایرکټري کې چې کوم دی استاد مونږ قوانین وضع کولی شو. اکټیو ډایرکټري کې قوانین وضع کوو. صحیح خبره ده دا کفایت که غلطه ده؟ څه شی کوي؟ دا غلط ده. خاطو بس صحیح شو. اکټیو ډایرکټري موږ سره یو سنټرل یا یو مرکزی ډیټابیس ده ښه. وایي شو اکټیو ډایرکټري چې نه ده هغه یو ډیټابیس ده. په دې ډیټابیس کې څه شی پراته وي؟ یوزر یې که نه یي هلته. کوم یوزر چې لرو هغه چېرته یي؟ اکټیو ډایرکټري کې. کوم ګروپ چې لرو هغه اکټیو ډایرکټري کې. کوم کمپیوټر چې لرو هغه چېرته یي؟ اکټیو ډایرکټري کې. د اکټیو ډایرکټري کې چې یوزر کمپیوټر ګروپ دا شیان پراته دي دې ته څه شی وایي؟ آبجیکټ ورته وایي ښه. دا د اکټیو ډایرکټري څه شی دي؟ آبجیکټ دي. اوس دغه هر یو آبجیکټ ځان ته اس آی ډي لري ښه. هر یو آبجیکټ په ډومین کې په خپله څه شی لري؟ اس آی ډي لري ښه. چې هغه یعنی سکیورټي آیډنټیفایر. اس آی ډي معنا سکیورټي آیډنټیفایر. ته اوس ګوره دا ته نه یې دوی شاته چې خپل بیک سره یو بل سره کار کوي ښه. فرمان ځان ته خپل یو اس آی ډي لري. فرمان یوزر موږ ډومین کې یوزر لرو کنه. د احسان یوزر خپل خاص اس آی ډي لري. کفایت یوزر خپل خاص اس آی ډي لري. د هر یو یوزر یا هر یو ګروپ یا هر یو آبجیکټ یا هر یو کمپیوټر هر څه چې د ځان ته څه لري؟ اس آی ډي لري. اوس ګوره دغه اس آی ډي به څنګه وي؟ کنسسټ اف ډومین. په دې اس آی ډي کې څه شی؟ کنسسټ اف ډومین اس آی ډي. څه شی؟ د ډومین اس آی ډي هم وي او یونیک ریلیټیو آیډنټیفایر آر آی ډي هم پکې. پوه شوې که نه؟ نه به یې پوهې. اوس ګوره زه درته دا ښیم خیر. موږ او تاسو څه لرو؟ نمبر د ټلیفونونو که وګورو. څه وګورو؟ نمبر د ټلیفون درته ښیم ښه. د موبایل نه. نمبر د ټلیفون مو کله لیدلی؟ څه رقم؟ 0 شل که نه داسې لیدلي مې د کابل 0 شل و. د مزار بل د بل ځای بل. هر یو ښار ګوره اوس موږ سره فکر وکړه چې دا یو ډومین ده. کابل چې شی ده یو ډومین ده مثلا. مزار بل ډومین ده. لوګر بل ډومین ده ښه. مثال درته وایم. اوس دا به درته واضح کوم. لوګر دا چې شی شو مزار صحیح ده که نه مثلا. او دا کابل. اوس دغه د کابل کوډ مثال وایو شل. د مزار 25 مثلا. دا هر یو خپل خپل خو یو اس آی ډي لري. دا ډومینونه چې دي اوس ګوره ښه 25 شل شپېته مثلا داسې نه شوې پوهې. اوس دې کې چې یو یوز ټلیفون ده هغه به خپل نمبر یې که نه. نمبر به یې څنګه یي؟ شل خو به حتمي پکې راځي ځکه چې لوګر کې ده. او نور به خپل ځان ته څه لري؟ اس آی ډي لري. 15 شپږ اووه داسې مثلا. که دلته اوس بل ده هر یو به شل اته اووه شپږ مثلا. صحیح ده؟ شل نه اته اووه ځکه چې دا په همدې ډوهغه کې دي که نه. اوس دا مزار کې چې کوم نمبرونه هغه به ټول څه شي؟ 25 اووه داسې. صحیح ده که نه؟ 25 دا سوري 15 نه 25 دا رقم ته به دا راځي. نو دغه ډومین کې چې ناغه ده څه ورته وایي؟ یوزر. د یوزر آی ډي هم همداسې اول سر کې به یې د ډومین آی ډي ښه. سر کې به یې څه شی؟ د ډومین اس آی ډي چې دغه په کم ډومین کې ده. او مسلسل به بیا د هر یو چا خپل خپل آی ډي نمبر یې ښه. لکه تاسې که چیرې د موټرو پلیټونه وګورئ ښه. موټر چې په کابل کې دي څونه نمبر یې؟
لکه د کابل د یو پلیټ هغه نمبر وایه ها د ځان نه وایه زه خو نه وایم چې ته صحیح رسمي موټر 533 یا اویا. اوس ګوره دا یو پلیټ ده د موټر څو ده 533 یا اویا. ها دا یو پلیټ نمبر ده ته وایم دا ګوره صحیح نه ده ښه ځکه دغه نمبر کېدلی شي په مزار کې هم د یو موټر وي د مزار کې جدا دي کابل کې جدا دي اوس کابل کې چې کوم موټر دی هغه سره به راځي دا KBL صحیح ده که نه مثلا 5 داسې راځي مزار کې چې کوم دی کېدای شي همدغه نمبر پلیټ موټر مزار کې وي خو هلته به یې څه شي MZR ده که نه 533 او یا اویا. اوس ادب زموږ دغه و دا ډومین کې چې کوم یوزرونه دي دا هر یو یوزر یو به د ډومین SID او بیا به څه شي ورسره بیا به د خپل نمبر لري ښه. اوس دغه د پلیټونه څوک توزیع کوي خبره دلته نه دا نمبر یې څوک توزیع کوي ترافیک ریاست د ترافیک. اوس که نه هلته خبره کوو دا پلیټ نمبر یې درته ښیم ریاست ترافیک دا توزیع کوي. اوس که چیرې د ریاست ترافیک سره دا نمبرونه ختم شول بیا چې کوي آفرین منفي راباسي منفي یو تر څو پورې بیا منفي دوه هغه ختم شو بیا اوس منفي پنځم کېدای شي دا ختم شي منفي شپږ به دی راباسي. اوس دا مسؤلیت د چا ده دا ټرافیک ریاست دا مسؤلیت ده. اوس زموږ دغه ډومین چې دا عزیزي.com دې کې یو څه وجود لري د RID ماسټر په نوم باندې د څه په نوم باندې RID ماسټر. اوس دلته ګوره دلته موږ سره یو نوی یوزر جوړیږي د خان په نوم باندې چې په نوم باندې یوزر جوړیږي خان زی د خپل سرور ته مراجعه کوي چې ماته یو ID راکړه کنه ځکه که ID ونه لري جوړېدلی نشي آبجیکټ ښه د یو ID ورکوي د ته دا بل جوړیږي بل همداسې جوړیږي یو وخت کې د سره آیډیانې څه وشولې ختمې شولې صحیح ده که نه هغه SID چې ده به یې توضیح کړې وی دا ختمې شو. اوس څه کوي دی په دې حالت کې ځي RID ماسټر ته مراجعه کوي چې ماته یو لیست د آیډیانو راکړه پوه شوې. د RID ماسټر وظیفه څه شی ده په دې خو ورسېدې که نه چې هر یو آبجیکټ ځان ته SID لري او دغه SID د ډومین د ID نمبر نه او د خپل یو خاص نمبر نه تشکیل وي. RID ماسټر allocates each DC a pool of RIDs. موږ ویلې چې RID ماسټر څه کار کوي دا اوس RID ماسټر ده صحیح ده که نه. ریاست د مزار اوس ګوره مزار ته هم پلیټ نمبرونه لیږي څوک یې لیږي ریاست د ترافیک ورلیږي ورته وایي چې دغه پلیټونه توضیح کوي صحیح ده که نه. کابل ته هم ورکوي چې دا توضیح کوي هلمند ته هم ورکوي. دغه RID ماسټر څه کوي دا لیست پول معنا یو لیست نه یو دانه نه ښه لیسټونه راخلي توضیح کوي ده ته هم ورکوي ورته وایي چې ته دغه خلکو ته ورکوه دغه آیډیانې دې ته هم ورکوي د کابل سرور ته ده ته وایي چې ته دغه خلکو ته ورکوه دې ډومین کنټرولر ته نو هر یو ډومین کنټرولر ته RID ماسټر څه کار کوي پوه شئ لیست RIDیانو ورکوي. مشکل خو نه ده که نه په دې موضوع ورسېدي چې د RID ماسټر وظیفه څه شی ده ښه. when a DC's RID pool falls too low موږ ویلې چې کله یو ډومین کنټرولر کې د RID لیست څه وشي کم شي یا ختم شي it request additional RID from RID master دا د نورو RIDیانو په خاطر چا ته ریکویسټ کوي RID ماسټر ته چې څوک RID ماسټر دی هغه ته ریکویسټ کوي چې ما دا رول راکړه. with no RID master when a DC runs out of RID's new security principle example user group cannot be created on the DC پوه شوې که نه په دې مفهوم. اوس دلته موږ او تاسې څه وکړه دا د سره دا خراب شو دغه سرور ډاون ده چې دا کم سرور کې RID ماسټر رول انسټال ده دا څه شی ده ډاون ده څه مشکل به موږ ته راشي په کمپیوټر کې جوړولی شي خو کله چې خلاص شول مثلا شاید تر ډېر زر پوه نه شي چې ښه ډېر یوزرونه هم شاید جوړې کله چې یوزر نه جوړېده ګروپ نه جوړېده نو پوه شي چې د هغه RID ماسټر څه شوی ده فیل شوی ده ښه ځکه هغه به IP نه شي کولی RID یعنې توضیح کړي ده سره خو خپل اوله یو لیست شته ده د لیست چې ختم شو بیا به دی هلته څه کوي ریکویسټ کوي پوه شوې. نو RID ماسټر که فیل شي ته یوزر نشي جوړولی ګروپ نشي جوړولی او دغه کارونه چې دي کوم آبجیکټ هغه نشي اډ کولی اکټیو ډایرکټري ته. فرمان ورسېدې په خبره نه شوې پوه یعنې که موږ سره ریاست د ترافیکو نه اوسېږي یو موټر موږ نشو راوړلی هغه ته پلیټ نشو سره توضیح نه کېږي نو دا خبره ده نو غیر قانوني خو به نه چلېږي که نه جوړېږي بالکل. اوس ګوره نو په دې خبره خو ورسېدې که نه دا څو رول شول 3 رول ګوره سکیما ماسټر ډومین نیمینګ ماسټر او RID ماسټر. دریم رول چې دا هغه د PDC ایمولیټر څه شی ده PDC ایمولیټر څه شی کوي ساده لنډ به درته وایم ډېر به درته نه مغلق کوم چې به مو ذهن پکې کار نه کوي ښه.
پی ډي سي ایمولیټر د پاسورډ تغیرات ریپلیکیټ کوي. څه کوي؟ دوه کاره کوي پی ډي سي ایمولیټر. ګوره موږ راځو په دغه ډومین کې په کابل کې، صحیح ده کنه، یو یوزر لرو د چا په نوم باندې؟ خان په نوم دا نه تیاری لرو، صحیح ده کنه. پاسورډ یې څو ده؟ 1 2 3. د په دغه ځای کې دا پاسورډ بدل کړه، 1 2 3 ایسته خپل پاسورډ یې بدل کړه 3 2 یو کې خود دا چې اوس دلته راځي 1 2 3 سره ولاګین کیږي 3 2 1 سره 3 2 1 دا چینج شو. نو دای څه پیږي ته خود دلته چینج کړي. دغه نه دا پی ډي سی ایمولیټر پرایمری ډومین کنټرولر ورته وایي. ښه دای څه کوي؟ دغه د پاسورډ چینجز ریپلیکیټ کوي. چیرته چې پاسورډ کې تغییر راشي هغه څه کوي؟ دا ریپلیکیټ کوي. پوه شئ د پاسورډ تبدیلی د دې پی ډي سی ایمولیټر مربوط کیږي. بل 7 د 7 اپډیټولو مسؤلیت د چا سره ده؟ د پی ډي سی ایمولیټر سره ده. موږ سره دا مین azizi.com ده، دې کې 7 د 12 شپږ په دې ټولو کې به یو شی ګوره، ځکه دا ټول خپل اپډیټ راخلي دام دی نه. ښه نو دا د 7 اپډیټ کول په ډومین کې د یو شی ساتل دام د چا وظیفه ده؟ د پی ډي سی ایمولیټر. ښه ګوره پی ډي سی ایمولیټر موږ ویلې پاسورډ چینج ریپلیکیټ preferentially to PDC emulator. Authentication failure due to bus password at another DC forwarded to PDC emulator before failing completely. موږ ویلې چې دا په یو بل ډومین کنټرولر کې لاګین کیږي. ښه دلته راغی لاګین نو دا زی ګوري چې همدا کنه دا یو ځل پی ډي سی مونیټر چک کوي چې آیا دا مغه پاسورډ دا وکړه نه د پوه شي بدل شوی د سره کم ته بیا کنه بیا تاسو به میسج درکې چې دا پاسورډ غلط ده. پی ډي سی مونیټر all DC synchronize their clock to the time of the PDC monitor. مونږ ویلې چې ټول سکار کوي ټول ساتونه د همدې مطابق برابرېږي. ښه پی ډي سی مونیټر اف فورست روټ ډومین شوډ بی سینکرونایزد ات ایکسټرنل ټایم سورس. یعنی دا تاسو چې کوم روټ سٹارټ کې اخیسته د دې ټایم بس وکړو جوړي په دې کې خپل پی ډي سی مونیټر دا کنه کم یو کې دلته دې سرور کې دې سات بتا سي ایکسټرنل سورس نه اپډیټ کی لکه time.windows.com ډېر سرورونه دي لیدلې مو یې کنه مې لیدلې ها ولې انټرنیټ ټایم د دې سورس مطلب دې سرورونه نور نه اپډیټ کی time.windows.com time.nest.gov time-nw ګوره دا د سات لپاره مسؤل دي په سطح د جهان سطح باندې دا سرورونه دي صرف د امنیت لپاره خو درشوي چې خلک سات د دې مطابق څه وکړي برابر کړي. نو تاسو د ها او انټرنیټ سره انټرنیټ چې دی دا اوس دا کلیک کا اپډیټ و سات اپ څه دقیق راځي. ښه اوس دا ممکن سر کوو نو هدف زموږ دا و چې دا د اول سرور به څه وکړي انټرنیټ سره به اپډیټ کړي او نور به مطابق د دې پی ډي سی مونیټر دا وظیفه لري چې د ټولو نور ډومین ساتونه مطابق د همدغه سره برابر کړي. ښه دا وظیفه ده. نو ان ملټي ډومین فور پی ډي سی مونیټر فار ډومین سینکرونایزد ډي سی مونیټر خاص فور موږ چې دا د روټ ډومین راخلي. اوس او که دا موږ سره اوسېږي نو بیا یاد وساتئ پی ډي سی مونیټر که بند اوسېده بیا څه کار کیږي؟ سات به مخالفي ګډوډ وي. ها د ټول ډومین ساتنه پاسورډ هم نشي چینج کولای دا کار دی. بل چې دا انفراستراکچر ماستر دی کوم دا پنځم رول موږ سره انفراستراکچر ماستر انفراستراکچر ماستر رول څه کار کوي دا اوس یو خبره ده کنه اوس ګوره ټول خرول سي په کار کیږي. اوس object and domain referencing object in another domain use GUID SID and DN نشوي کوي څو وشه نو ورسې فرمان په دې خبره سېری کلی دي انګلیش کوم زده کنه دا ترجمه کوي یو کس object and domain referencing object in another domain uses GUID SID and DN. چې په ډومین کې کوم دا ریفر کوي مطلب وړاندې کوي هغه نور ابجیکټونه د نورو ډومینو ته څه معنا د جی آی او د بي سي. ها ګورئ ښه د دې مطلب څه شی و موږ او تاسو راځو دلته څه کار کوو زه زما پاکستان ته هغوی به څه پیږي چې زه د پاکستان یم که د افغانستان یو آبجیکټ چې په بل یو ډومین آبجیکټ لاړ شي بل ډومین ته نو الته د ریفرنسینګ په خاطر چې پته ولګیږي چې دا څوک ده دا څوک ده نو درې شیان استفاده کیږي. ښه یو جیو آی ډي ده بل اس آی ډي ده بل ډي ان ده ډي ان معنا ډسټینګویش نیم. ښه دا یو نیم لري هر آبجیکټ ځان ته یو ډسټینګویش نیم لري او اس آی ډي مې درته ویلي چې سکیورټي آیډنټیفایر ده. ښه اوس دغه موږ او تاسو یو آبجیکټ کدي یو ځای نه بل ځای ته ځي ډایرکټ لای شي نه ګوره
example دلته مثال ته وګورئ group in one domain referencing user or group in another domain مثلا موږ ویل چې یو ډومین ګروپ یا یو ډومین یوزر په بل ځای کې ریفر کوي دا وظیفه د انفراستراکچر ماستر ده انفراستراکچر ماستر اپډیټ اس آی ډي ان ډي ان کراس ډومین ریفرنس دا څه کار کوي دا اس آی ډي او ډي ان څه کوي دا آبجیکټ ټریټ کوي پوه شئ خو اف ریفرنس آبجیکټ موو کوي چیرې دا څه وشي آبجیکټ انتقال شي مثلا آیا د پاکستان یو موټر راولم دلته کولی شو موږ هغه وچلو ولې خو نه پلیټ لري که نه نو څنګه به کوو چې دلته کار وکړو بالکل نشو کولی زه به پاکستان کې موټر اخلم راوړم محصول شي ته به له سره یو پلیټ و سره اډیانې ساډیانې دا به ټولې چینج کوي ښه اوس یعنې د یو ځای آبجیکټ بل ځای ته موف کېږي یا فرض مثلا تاسې د کابل موټر دا یو مشکل پکې کېږي مزار کې هغه کوي اسناد یې جوړوي باید عمل ته چېرته لاړ شي دلته او که د هغه نو په دې ځای کې اوس دغه مونږ یو لرو کابل ډاټ عزیزي ډاټ کام په دې کې یو یوزر د نوم یې د خان صحیح ده که نه خان ډاټ کابل ډاټ عزیزي ډاټ کام خان اٹ کابل ډاټ عزیزي ډاټ کام صحیح ده که نه فول نیم د دې چې شی راځي خان اٹ کابل ډاټ عزیزي ډاټ کام صحیح ده که نه دا راغی مزار کې لاګین کېږي لاګین کېدی شي بالکل ولې مونږ ویلي چې د اکټیو ډایرکټري خاصیت هم دا ده ښه چې دا کولی شي ځکه مونږ ویلي چې ملټي ماسټر اتنټیکیشن ده ښه دا راځي دې کمپیوټر کې لاګین کېږي دا څنګه دلته لاګین کېږي دا مسؤلیت مونږ سره د انفراستراکچر ماستر ده دا چې له هغه ځای نه دلته راځي چې موف کېږي ښه کابل د دې خان وظیفه هغه کېږي تغییر کوي له وظیفه بدله شوله له کابل نه لاړه مزار ته نو دا چې دلته موف کوو دا آبجیکټ دلته نو د دې آی ډي هم باید تغییر شي که نه دغه آی ډي تغییرولو دا کار کول دا ټول څوک کوي دا انفراستراکچر ماستر دا وظیفه لري چې دې ته یو نوی ډسټنګویش نیم ورکوي یو نوی اس آی ډي ورکوي هغه هر څه مسؤلیت دا د دې دلته ده د انفراستراکچر ماستر دا وظیفه ده د هغه وخت کې کېږي چې موږ او تاسې آبجیکټ موف کوو د یو ځای نه بل ځای ته مشکل خو نه ده که نه په دې خبره ورسېدی بلې موضوع ته مو فکر وي placement of FSMO rule default placement of FSMO rule اول نه موږ ویلې چې دغه FSMO rule په کوم ځای کې پراته وي اولین ډومین کنټرولر چې ده هغه سره چې شي 15 واړه رول په خپله انسټالیږي موږ یې نه انسټالو دا به زه تاسو ته سبا عملي ښیم نو دغه رول څه کوو دا 15 واړه هلته ټول پکې انسټال وي بل first DC in a new domain with an existing forest hall domain rules موږ ویلې چې اول ډومین کنټرولر په ډومین کې یا ګوره په فورست کې دا په فورست کې اول ډومین کنټرولر ده دا په ډومین کې اول ډومین کنټرولر دا په ډومین کې اول ډومین کنټرولر ده دا په ډومین کې اول ډومین کنټرولر ده پوه شوې نو دغه 15 واړه رول وچتئ او دغه نور سرورونه بیا کم کم رول پکې انسټالیږي دغه 3 واړه رول راځي دا فورست رول دی او دا ډومین وایډ رول دی دا رولونه بیا په هر ډومین کې اوسېږي مشکل خو نه ده که نه او بله خبر په دې ورسېدي چې دا چې اول کې فرست ډومین کنټرولر د فورست کې سکیما او ډومین نیمینګ ماستر دا دواړه هلته وي دا بیا په دې نورو ډومین کنټرولرونو کې نه وي ګایډلاین فار د پلیسمنټ اف FSMO رول دغه FSMO رول تاسو کولی شئ انتقال هم کوي څه یې وکړئ انتقال یې کوي په خپله خوښه له یو ډومین نه انتقال کوي بل ډومین کنټرولر ته پوه شوې له یو کمپیوټر نه واخلئ بل ته خو د دې لپاره ګایډلاین یا رهنمود چې شی ده ښه طریقه چې شی ده چې دا رولونه کم کم ځای کې وي کیپ سکیما ماسټر ان ډومین نیمینګ ماسټر ان سیم ډي سي لکه څنګه چې لغاول نه وي تاسې داسې چلو کوئ چې سکیما ماسټر او ډومین نیمینګ ماسټر دا دواړه باید په یو ډومین کنټرولر کې داسې ونه کوئ چې سکیما ماسټر مو په یو ډومین کنټرولر کې او ډومین نیمینګ ماسټر مو په بل دا دواړه باید دا ګایډلاین دي د خپل مایکروسافټ طرف نه دوی دا ریفر کوي چې تاسې داسې کار وکړئ اول ډومین نیمینګ ماسټر او څه ورته وایي سکیما ماسټر دواړه باید په یو کمپیوټر کې ډومین کنټرولر کې بل DC should be also a global catalog server او دغه ډومین کنټرولر باید ګلوبل کټالاګ هم وي اولین ډومین کنټرولر چې راځي هغه به دغه ګلوبل کټالاګ سرور ده که ته وغواړې که ونه غواړې هغه حتما ګلوبل کټالاګ وي put RID master in PDC emulator rules on the same DC RID master او PDC emulator دا دواړه رول څه وکړي دا دواړه په بل ډومین کې دي داسې مه کوئ چې 15 واړه رول راواخلئ په یو ځای کې پلیس کوئ څه وکړئ RID master او PDC emulator دا په بل ډومین کې ډومین کنټرولر باندې کې دي and multi domain forest the infrastructure master must not be global catalog server که داسې انوایرمنټ ولرو چې هغه ته ډومین څه زیات وي
نو دا انفراستراکچر ماستر د هغه ولین ډومین کنټرولر نه څه کوي مووی کوي بل چیرته واړوي په یو بل کمپیوټر کې کېږي ښه اوس ګوره مونږ ویل چې سنگل ډومین فورست که ډومین مونږ سره سنگل ډومین وي ملټیپل ډومین ونه لرو چې وکړي keep all 5 rule on same DC which should be also global catalog server دا ټول رولونه څه وکړي په یو سرور کې کېږي لکه موږ یو ډومین لرو azizi.com ټول رول به چېرته ږدو په همغه یو ډومین کنټرولر کې که موږ تاسې څه ولرو یو ډومین ولرو مثلا دا jahan.edu.af څه باید اوسېږي ټول رول باید په یو ډومین کې خو که ما درته ویلې زه لاړ شم په مزار کې یو برانچ خلاص کړم مزار ډاټ دوه ډومینه شول اوس یو خالي azizi.com د بل مزار ده نو په داسې حالت کې ملټي ډومین فورسټر کې خالي دونه وکړي دغه انفراستراکچر ماستر رول چې ده دا ځکه دا ډومین انتقالي یو ډومین نه بل ډومین ته که نه د انتقال په خاطر دی دا راواخلئ دا تاسې بیا یو بل ډومین کنټرولر کې پلیس کړئ ښه په همغه اول کې یې مه پرېږدوئ یو بل ځای ته یې یوسئ نو په دې پوه شوې که نه که چیرې موږ غواړو دا وګورو چې ډیټرمایننګ رول پلیسمنټ دا رول چیرته دی موږ درې رول پی ډي سی ایمولیټر انفراستراکچر ماستر او آر آی ډي ماستر دا څه وکړئ دا چیرته راواخلئ دا درې واړه رول دا په اکټیو ډایرکټري یوزر اینډ کمپیوټر کې دي دا رول لیدلی شي سبا ته به زه عملي درته ښیم ښه او اکټیو ډایرکټري ډومین اینډ ټرسټ کې ډومین نیمینګ ماسټر نه ده دا بیا په کوم ځای کې ده دا په اکټیو ډایرکټري ډومین نیم اینډ ټرسټ کې ده او بل سکیما ماسټر چیرته ده دا ښکاریږي نه ځکه دا د سیکیورټي ریزن په خاطر باندې دا دوی څه کړی ده هایډ کړی ده دا یې څه کړی ده هیډن ده ښه دا ښکاریږي نه که چیرې تاسو غواړئ چې سکیما ماسټر هم وګورئ انتقال یې کوي هغه ضرورت نه انتقال ځکه هغه اول نه په هغه خپل ډومین کنټرولر کې خو بیا هم که تاسو غواړئ موومنټ وکړئ د دې نو تاسو مخکې له هغه نه یو فایل وجود لري د SCHMMGMT.dll سکیما مینجمنټ ډاټ DLL په نوم یو فایل ده دا فایل څه وکړئ رجسټر کوي ښه کوم یو فایل دا فایل دا به اول رجسټر کوي چې کله مو دا رجسټر که سبا ته به درته عملي وښیم چې سکیما به در وښیي ګوره ښه چې سکیما کې شي پراته دي نو دا دغه رول که بیا انتقالوی هم له دې ځای نه کولی شي دا رول له دې ځای نه او دغه درې واړه رولونه له دې ځای نه او بل دغه رولونه که تاسې د کمانډ لاین نه وکړئ د څه لارې نه کول غواړئ کمانډ لاین نه CMD نه د دې پرفارم کول غواړئ پاورشل نه د دې کار کول غواړئ نو بیا دوه ټولز وجود لري یو د NTDS یوټل په نوم باندې کمانډ ده کوم یو ده NTDS یوټل او بل نت ډم کیوري FSMO نت ډم کیوري FSMO دا دواړه هغه کمانډونه دي چې د دې کمانډ په واسطه باندې تاسو کولی شئ رول له یو ځای نه څه وکړئ بل ځای ته انتقال کوي پوه شوې ویې ګورئ مشکل خو نه ده که نه په دې مو بیا به راتلونکې ورځ انشاءالله د دې انتقالولو سیزینګ باندې به تاسو خبرې وکړو ښه ټرانسفر کول او سیز کول چې څنګه کېږي نو هم پېژندل که دا رول موږ سره دی ښه